که موږ ته څوک یو عملی مسله بیان کړي د مانځه او د اثر روزو زکاتونو د جامو لباس موږ په هغه تسلی نه کړي بالکل زموږ سره نه لې تر څو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په نه لګیدلی نو دا څنګه خبره شوله چې تاسو په دې کې ښه شول او موږ چې خراب شول تاسو د کومه د 1400 کال مخکې پیدا شئ خو تاسو یو څل 50 کال وشو او موږ په دا تهمت لګو چې دا 10 کال مخکې پیدا شوی زما عزتمن دي تاریخ ته وسوګورئ دا دروغجن خبرې چې داخله کې وایي ځان خطا کوي یو دروغجن اعتراض پیدا کی داغي په وجه باندې ځان د حق نه محرومای اهل الحديث شدي دا پیدا شوی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اولی وحده ورځ نه پیدا شوی او تر اوسه پورې د قیامت پورې بوي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. د اهل سنت والجماعت د عقیدې سره تعلق لرونکو غیر مسلمانانو ورونو غیر مقلدین دا دعوه کوي چې کوم ته څوک یو عملی مسله بیان کړي نو زمونږ په هغه تسلی نه کیږي او بالکل زمونږ زړونه نه اخلي تر څو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټاپه پرې نه وي لګېدلي او همدارنګه دوی وایي چې اهل حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحی د اول ورځې نه را پیدا شوي دي. نو زه به د الله پاک په توفیق باندې په نن درس کې تاسو ته 3 خبرې ذکر کم. اول به د دوی د دې جملې جواب وکم. دوی وایي چې موږ ته که څوک یوه عملي مسله بیانه کړي نو زمونږ په هغې تسلي نه کیږي او بالکل زمونږ زړونه نه اخلي تر څو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټاپه پرې نه وي لګېدلي. نو اول د دې جملې جواب واورئ. ګورئ ورونو په هر ځای کې چې صحابه رضی الله عنهم تابعینو او فقهاو د قرآنی او د نبوي دلایلو په رڼا کې کومه رایه قایمه کړې وي نو غیر مقلدین هغې ته خودساخته او د ملایانو خبره وایي او د دې په مقابل کې خپل رایې ته او خپل خبرې ته عین قرآن او حدیث وایي او د خپل خبرې نه مخالف ته د الله او د محمد رسول الله نه مخالف وایي. نو وابیانو د ځان نه خدایان او پیغمبران جوړ کړي دي. هر وابي ځان ته خدای وایي او هر وابي ځان ته پیغمبر وایي. غیر مقلدین وکټوري اهل حدیث د دوی د نظریې نه مخالف ته خپل مخالف نه وایي. داسې نه وایي چې دا د وابیانو مخالف دی بلکې وابیان خپل مخالف ته د الله او د پیغمبر مخالف وایي. تاسو به ګورئ غیر مقلدین شپه ورځ داسې نشریات کوي چې حنفي مونځ به مقابله محمدي مونځ دا عنوانونه لګوي او په دې فیسبوکونو او په دې نیټونو کې په دې کې نشریات کوي. خپل مونځ ته محمدي مونځ وایي او مقابل ته حنفي مونځ وایي. دا د گنج د دروازې په مقدار د آزادو پښو والا خپل شخصي مونځ ته محمدي مونځ وایي. نو د محمد والي دعوه وکړه ټولو وابیانو. هر وابي خپل مونځ ته محمدي مونځ وایي نو د ځان نه محمد جوړ کړو. هر وابي د ځان نه محمد جوړ کړو. د گنج په شان آزاده پښې به یې نیولې وي بیا به هم دې ته محمدي مونځ وایي. دا خو د محمد صلی الله علیه وسلم مونځ نه دی. محمد صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې دا څوک نشي ښودی چې پیغمبر علیه السلام دومره کلاو پښې ایښې وي. په یو حدیث کې هم دا نشته خو بیا هم دوی دې ته محمدي مونځ وایي. نو د دې مطلب دا نه دی چې د محمد صلی الله علیه وسلم مونځ دی. دا هر وابي ځان ته محمد وایي او په سینه باندې لاسونه ایښودل دا محمدي مونځ نه دی دا یهودي مونځ دی. مخکې په بیانونو کې ما دا خبره ثابته کړې وه احکام القرآن للطحاوي رحمه الله لیکلي دي چې دا د یهودو طریقه وه خو بیا هم دوی دې ته محمدي مونځ وایي. نو عرض می داو چې وابیان خپل مخالف ته د الله مخالف وایي او خپل مخالف ته د پیغمبر مخالف وایي. نو ګوره هر وابي دا د خدای او د پیغمبرۍ دعوه کوي. زما د یو وابي سره مناظره وه. د مناظرې په دوران کې هغه د خپلو ملګرو ته وایي وایي ګوره الله پاک فرمایي فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول. کچرته ستاسو په یو شي کې اختلاف راغلو نو الله او د الله پیغمبر ته حواله کوي. وایي امام صاحب نه دی ښودلی الله او د الله پیغمبر ته د اختلافي مسلې حواله کول پکار دي. د امام صاحب ذکر وایي په دې کې نشته. نو کله چې زما نمبر راغلو ما غوابیانو ته ویلې چې ستاسو د مناظر او د مولا د خدای او د پیغمبرۍ دعوه وکړه
او تاسو هم د خدای او پیغمبر ویلي ځکه دا وابي تاسو ته وایي چې مسائل الله او د الله پیغمبر ته حواله کوي او بیا در سره راغلی دا ډبل سره وابي دی درته وایي چې ماته حواله کا نو دام خدای دی او که پیغمبر هم دی چې تاسو دا مناظر راوستی دی تاسو خو همدته غوږ نیولی دی که د مناظره وګټله تاسو وګټله او که د وبیلله تاسو وبیلله نو تاسو خو نه الله ته خپل مسایل حواله کړه او نه رسول الله ته حواله کړه تاسو خو د خپل مناظر د خپل مولا ته حواله کړه نو دا مولا هم تاسو ته وایي چې الله او د الله پیغمبر ته حواله کوي بیا درته وایي چې ما ته حواله کوي نو دا بعینه د خدای او د پیغمبرۍ دعوه ده که نه او تاسو هم وایي چې موږ خپل مسایل الله او د الله پیغمبر ته حواله کوو او بیا راغلی دا مولام د ځان سره راوستی دی او دته هم غوږ نیولی دی نو دا هم خدای دی او که پیغمبر هم دی چې تاسو دته مسله حواله کړې ده نو عرض مې دا و چې هر وابي د خدای او د پیغمبرۍ دعوه کوي زه به د زیات تفصیل دپاره د الله پاک په توفیق باندې دا وابي وایي ما ته د یو وابي بیان چا رالیږلی دی هغه وایي چې که موږ ته څوک یوه عملي مسله بیانه کړي نو موږ په هغې تسلي نه کیږي بالکل یې زموږ زړونه نه اخلي تر څو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټاپه پرې نه وي لګېدلي دا د دوی د دروغو دعوه ده هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی مراد خپل ځان مراد دی خپل ځان ته رسول الله وایي چې تر څو زما ټاپه پرې نه لګېدلي مطلب یې دا دی او د دې وجه دا ده چې زه به دا غز او دا میدان تاسو ته د دوی یو څو مسایل ذکر کم د دوی د معتمدو کتابونو نه دوی دې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټاپه پرې ثابته کړي د دوی د کتابونو نه د لیکلي د مانځه د اوداسه د روژو د زکاتونو د جامو لباس د دې مسایل تر هغې پورې زمونږ ورباندې تسلي نه کیږي او زمونږ زړونه نه اخلي تر څو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټاپه پرې نه وي لګېدلي نو زه به د مانځم یو څو مسایل ذکر کم د دوی د کتابونو نه د اوداسه به م یو څو مسایل ذکر کم د زکاتونو به م ذکر کم د جامو د لباس به م د دوی د معتمدو کتابونو نه یو څو حوالې ذکر کم او بیا به دوی ته چیلنج ورکم چې زه اوس په دې ماته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټاپه ذکر کوي کوم ځای کې پیغمبر علیه السلام دا مسایل ذکر کړي خو مطلب هم دا نه دی چې محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مسایل دي دا هر وابي ځان ته پیغمبر وایي هر وابي ځان ته رسول الله وایي نو خپلو مسایلو ته د رسول الله مسایل وایي ګورې اول د اوداسه یو 4 مسایل درته ذکر کوم وابیان لیکي چې په وینه زوه او قی باندې اودس نه ماتیږي نزول الابرار جل اول صفحه 18 په دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټاپه ماته ثابته کوي په کوم ځای کې پیغمبر علیه السلام ویلي چې په وینه زوه او قی باندې اودس نه ماتیږي د صحابو اقوال مه پیش کوئ چې یو مهاجري صحابي او بل انصاري صحابي و انصاري صحابي په غشي ولګېدو او مهاجري صحابي چې کله د خوب نه راپاڅېدو نو ورته ویې فرمیل چې ولې دې زه نه راویښولم فلما رأى المهاجري ما بالانصاري من الدماء چې کله مهاجري په انصاري باندې وینې ولیدې نو ورته ویې فرمیل چې د اول غشي په وخت کې دې ولې زه نه راویښولم نو هغه ورته وفرمیل چې زه د قرآن د یو څو آیتونو په لوستلو کې مستغرق وم نو داسې حدیث دی دغه یو دا د صحابو قول پیش کوي په دې کې دا نه دی راغلی چې پیغمبر علیه السلام په دې واقعه خبر شوی دی که نه دی خبر شوی او که خبر شوی وي پیغمبر علیه السلام څه فرمایلی دي ورته ویلی دي چې دا مونځ صحیح دی او که دی ورته فرمایلی چې مونځ نه دی صحیح د پیغمبر ټاپه دلته نشته دا د صحابو عمل دی او د صحابو د عمل سره د وابیانو دشمنی د وابیان وای د صحابو اقوال او افعال مونږ ته حجت نه دي به هر تقدیر په دې مسله ماته د پیغمبر علیه السلام ټاپه بیان کوي په کوم ځای کې پیغمبر علیه السلام ویلي دي چې په وینه زوه قی او قی باندې اودس نه ماتیږي دویم وابیان لیکي که چا په پګړۍ باندې مسحه وکړه او بیا یې پګړۍ لرې کړه نو بیا په سر باندې مسحه ضروري ده نزول الابرار جل اول صفحه 14 په دې مسأله د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټاپه ماته ثابته کی درېمه مسله د اودس په باره کې وابیان لیکي چې بالغ انسان که په مانځه کې په قهقهه باندې خندا وکړي نو اودس یې نه ماتیږي نزول الابرار جل اول صفحه 19 څلورمه مسله د اودس په باره کې دوی وایي چې که ښځه او سړی دواړه بربند وي او شرمګاګانې وجنګوي اودس یې نه ماتیږي نزول الابرار جل اول صفحه 19 دا غیر متناهي مسائل ما سره دي
خدا مختصر تاسو ته ذکر کوم چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې د دوی دا دعوه تر کومه پورې رښتیا ده چې دوی وایي چې موږ ته څوک یوه عملي مسله بیان کړي نو زموږ په هغې تسلي نه کېږي بالکل یې زموږ زړونه نه اخلي تر څو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټاپه پرې نه وي لګېدلي دا څلور د اودس مسایل د وهابیانو د کتابونه ما درته بیان کړه په دې څلورو مسایلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټاپه په کوم ځای کې لګېدلې ده دا دې ما ته بیان کړي د مانځم یو څو مسایل درته ذکر کوم اوله مسله د وهابیانو د کتاب 11 مسایل تقریبا یا 9 مسایل به درته ذکر کوم د وهابیانو د کتابونو نه د مانځه مسایل په دې مسایلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټاپه ماته ذکر کی د وهابیانو مسایل دي اوله که په مانځه کې په بدن باندې نجاست ولګېدلو نو وهابیان وایي چې لمونځ مه پرېږدئ لمونځ کیږي تیسیر الباري جل اول صفحه 212 یعنی که سپي در باندې غول او میتیازې وکړې نو پروا نه لري خپل لمونځ کوه په دې د پیغمبر علیه السلام ټاپه ماته بیان کوي په کوم ځای کې پیغمبر علیه السلام داسې ویلی دي دویم پس مصلی با نجاست بدن عاصم است و نمازش باطل نیست بدور الاهل صفحه 9 یعنی منځ کوونکی که بدن نجسو نو ګناهګار دی خو مونځ باطل نه دی په دې د پیغمبر علیه السلام ټاپه ماته ذکر کوي په کوم ځای کې پیغمبر علیه السلام داسې ویلي دي درېیمه مسله طهارت ملبوس و محمول شرط نماز گردانیدن کما ینبغي نیست بدور الاهل صفحه 9 یعنی د جامو او کوم شی چې دی ځان باندې اچولی وي بار کړی دی وي د هغې صفایي او د هغې طهارت د مانځه د شرایطو نه ګرځول دا مناسب نه دي په دې د پیغمبر علیه السلام ټاپه ماته ذکر کوي الله په خو فرمایلی دي وثیابک فطهر او دوی وایي چې دا شرط د مانځه دپاره نه دی څلورمه مسله هر که در جامعه ناپاک نماز گذارد نمازش صحیح باشد عرف الجادی صفحه 22 هر څوک چې په نجسو جامو کې مونځ وکړي نو مونځ صحیح دی یعنی که په یو جامو باندې سپي غول او میتیازې کړي وي او یو وابي اغوستې وي او مونځ پکې وکړو نو مونځ صحیح دی په دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټاپه په کوم ځای کې لګېدلې ده په کوم حدیث کې دا راغلی دي پنځم وهابیان لیکي په غوجل ډیران او هوار میدان باندې لمونځ یو برابر جایز دی تیسیر الباری جل اول صفحه 208 په دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټاپه ماته بیان کوي په کوم ځای کې پیغمبر علیه السلام داسې ویلي دي شپږمه مسله طهارت مکان نماز واجب است نه شرط صحت نماز بیا لیکي مخکې چې دا خبره صحیح نه ده چې د ګنده جامو سره لمونځ نه دی جایز او دام نه ده صحیح چې د غلو ټوکرۍ دې په سر نیولي وي لمونځ ورسره نه دی جایز دوی لیکي لمونځ ورسره بالکل صحیح دی عرف الجادي صفحه 20 په دې د پیغمبر علیه السلام ټاپه کوم ځای کې لګېدلې ده اومه مسله دوی وایي زموږ په علماو کې د ابن حزم او استغري هم دا قول دی چې عورت صرف قبول او دبر دی یعنی صرف ذکر او خصیتین او مقعد بس دغه عورت دی او نور لوس لنډغر ګرځه تیسیر الباری جل اول صفحه 283 په دې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټاپه کوم ځای کې لګېدلې ده اتمه مسله وظاهر ادله جواز نظر است بسوی محرم در معدای قبول و دبر عرف الجادی صفحه 250 یعنی د بربند مور او خور او لور او ترور وغیره سره بربند ګرځه خو چې ونرۍ ټوټه باندې صرف مخکینی او شاتنۍ سوړي پټې وي عرف الجادي صفحه 250 په دې د پیغمبر علیه السلام ټاپه کوم ځای کې لګېدلې ده نهم دوی لیکي و هر که عورتش در نماز نمایان شد یا در جامعه ناپاک گذارد نمازش صحیح است عرف الجادي صفحه 22 دارنگی لیکی و اما آن که نماز زن اگرچه تنها یا با زنان یا با شوهر یا دیگر محارم باشد بی ستر تمام عورت صحیح نیست پس غیر مسلم است بدور الاهل صفحه 9 یعنی خزه که یوازې لمونځ کوي او یی د نورو ښځو سره یو ځای کوي یی د میړه سره کوي یی د نورو محارمو سره کوي او بالکل بربنډه وي نو مونځ جایز دی او د احنافو خبره چې لمونځ نه صحیح کیږي وای دا خبره غیر صحیح ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ما ته ثابته کوي په کوم ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې ټاپه لګولې ده دا لس مسایل د وهابیانو د کتاب نه د مانځه په باره کې ما درته ذکر کړه نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسایل دی او که د وهابیانو مسایل دي وهابیان وایي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسایل دي مطلب یې دا دی چې دا زما مسایل دي او زه رسول الله یم خپلې مسلې ته د رسول الله مسله وایي
یو څو مسائل د زکات هم درته ذکر کوم او د وابیانو تعارضات او تناقضات خانه جنگی به هم درته پکې ذکر کوم. ګوره وابیان لیکي په یو ځای کې وایي د زکات مال مدرسینو ته ورکول ناجایز دي. فتاوی علماء حدیث جلد 2 صفحه 214 او په بل ځای کې لیکي صفحه جلد 2 صفحه 210 کې څوک چې ورته حرام وایي هغه دروغجن دی او د دین نه ناخبره دی، جاهل دی، د خپلو ګناهونو معافي دې وغواړي. او په بل ځای کې بیا صفحه 250 کې لیکي چې د مدرسینو تنخواه، د مناظرینو، د مبلغینو کرایه او نور ضروري اخراجات د زکات نه جایز دي. اوس همدا یو کتاب دی جلد 2 صفحه 214 کې لیکي چې ناجایز دي او 250 کې لیکي چې جایز دي. دا دواړه د وابیانو اقوال دي. نو په دې کې کم یو قول باندې د پیغمبر ټاپه لګېدلې ده او کم د پیغمبر د قول نه خلاف دی؟ په فتاوی علماء حدیث جلد 2 صفحه 215 کې لیکي چې کافر ته زکات ورکول جایز دي او په جلد 2 صفحه 291 کې لیکي چې کافر ته زکات ورکول ناجایز دي. نو جایز باندې کم ځای کې ټاپه لګېدلې او په ناجایز کم ځای کې ټاپه لګېدلې او په دې دواړو کې کم یو قول د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حدیث سره موافق دی او کم یو مخالف دی، کم یو باطل دی. دا دواړه د وابیانو اقوال دي. دارنګې په جلد 2 صفحه 26 کې لیکي چې تملیک په زکات کې لازم دی او په جلد 2 صفحه 214 کې لیکي چې تملیک په زکات کې نه دی ضروري. دا یو څو مسائل د زکات مې درته ذکر کړو او د جامو د لباس مې یادې کړي دي. نو د جامو د لباس یو څو مسائل د الله پاک په توفیق باندې مخکې ما درته ذکر کړه. د مانځه مسائل او دا د جامو مسائل هم و، د مانځه مسائل هم و. د مانځه یو څو نور مسائل به هم درته ذکر کوم. مخکې مشترک مسائل د مانځه او د جامو دواړو سره تعلق لرلو. ګوره وابیان لیکي که ښځې او سړي په صف کې ګډ وډ ولاړ وي او لمونځ کوي نو دا جایز دی. نزول الابرار جلد اول صفحه 100. دارنګې لیکي امام د لمانځه نه وروسته وویل چې زه به اودس وم نو د مقتدیانو لمونځ صحیح دی، راګرځوي دی نه. نزول الابرار جلد اول صفحه 109. دارنګې لیکي امام د لمانځه نه وروسته وویل چې زه کافرم نو د مقتدیانو لمونځ صحیح دی، د راګرځولو ضرورت نشته. جلد اول صفحه 102. یعنی د کافر امام پسې که چا مونځ کړی نو د راګرځولو ضرورت یې نشته. دارنګې دوی لیکي وایي که کوم امام د لمانځه نه وروسته وویل چې زه جنوب م نو د مقتدیانو لمونځ صحیح دی، نه دی راګرځوي. نزول الابرار جلد اول صفحه 102. دارنګې دوی لیکي وایي په لمانځه کې توکداني دا لاړې چې او نسوار پکې توکولی کېږي، توپداني ورته څوک وایي، توکداني ورته څوک وایي، د دې راجیګول او نسوار پکې توکول په مانځه کې جایز دي. نزول الابرار جلد اول صفحه 109. دارنګې لیکي که یو لمونځ کوونکي په اشاره باندې اوبه وغوښتلې او یا یې په داسې طریقه په پیسو واخیستلې چې روپۍ یې کېښودلې او اوبه یې راوچتې کړې چې بیع بالطاعتي ورته وایي نو لمونځ یې نه ماتېږي. نزول الابرار جلد اول صفحه 109. دارنګې دوی لیکي وایي که په لمانځه کې په یو لاس سره ستړي مشي چا وکړه نو دا روا ده. نزول الابرار جلد اول صفحه 108. دارنګې لیکي سړي لمونځ کولو ښځې ترېنه په شهوت مچکه واخیستله لمونځ یې نه ماتېږي. نزول الابرار جلد اول صفحه 111. دارنګې لیکي په لمانځه کې تیږه راخیستل او مرغۍ یا انسان ورباندې ویشتل جایز دي. نزول الابرار جلد اول صفحه 112. دارنګې لیکي په لمانځه کې د حیوان شړل او یو څو قدمه ورپسې تلل روا دي په دې شرط چې سینه د قبلې نه وانړوي. نزول الابرار جلد اول صفحه 112. دارنګې لیکي نور هم ډېر مسایل دي خو په همدې به اکتفا درته د مانځه په باره کې وکړم. نو دا یو څو مسایل د دوی د مانځه ما درته ذکر کړه. دوی وایي که موږ ته څوک یوه عملي مسله بیانه کړي نو زموږ په هغې تسلي نه کېږي، بلکل یې زموږ زړونه نه اخلي تر څو چې د رسول الله ټاپه پرې نه وي لګېدلې. نو د وحیدالزمان دغه مسایل ما درته ذکر کړه د مانځه په باره کې. په دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټاپه په کوم ځای کې لګېدلې ده؟ خو د دوی مطلب د رسول الله نه هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی، بلکې د رسول الله نه مطلب خپل ځانونه دي. یعنی چې تر څو زمونږ ټاپه پې نه لګېدلي. هر وابي ما درته ویلي چې د خدای او د پیغمبرۍ دعوه کوي. دا خو د دوی د پخوانیو معتمدو کتابونو یو څو حوالې ما درته ذکر کړي.
د نن سبا وابیانو ته چې دا مسایل ووایي نزول الابرار ورته یاد کړي، عرف الجادي، بدور الاهله، وایي دا خو موږ نه پیژنو، په دې اور ولګوه. د نن سبا وابیان چې دي زیاته پیروي د امین الله پېښوري کوي. د امین الله پېښوري یو 3 دروغ به درته دلته ذکر کړم. وابیانو ته چیلنج ورکوم چې په دې 3 دروغو ماته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ټاپه ثابته کوي. امین الله د گنج په التحقیق السدید صفحه 115 طبعه 2 او صفحه 9 طبعه 2011 کې د مولا علی قاری حنفی په عبارت کې خیانت او دروغ بیانی او تحریف کړی دی. د مولا علی قاری حنفی عبارت د عین العلم نه پرد د تقلید کې را نقل کړی دی. امین الله داسې د مولا علی قاری صاحب عبارت را نقل کړی دی. ومن المعلوم ان الله سبحانه وتعالى ما كلف احدا ان يكون حنفيا او شافعيا او حنبليا بل كلفهم ان يعملوا بالسنه. یعنی الله پاک په دې څوک نه دی مکلف کړی چې حنفي شي، شافعي شي یا حنبلي شي، بلکې په دې مکلف کړی چې په سنت عمل وکړي. ګوره دلته نیاز محمد کونړي د مولا علی قاری رحمه الله عبارت نیمګړی راخستی دی او یو زبردست علمي خیانت او دوکه یې کړې ده. نو دا دوکه او خیانت په دې د پیغمبر علیه السلام ټاپه په کوم ځای کې لګېدلې ده؟ په دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټاپه ماته ثابته کړي. اصل عبارت د مولا علی قاری رحمه الله داسې ده: من اتبع عالما لقي سالما. چا چې تقلید او پیروي او اتباع د یو عالم وکړه نو دی بس لقي سالما، دی به ملاقاتو کې د الله پاک سره په داسې حالت کې چې بالکل سالم وي. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى ما كلف أحدا أن يكون حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا بل كلفهم أن يعملوا بالكتاب والسنة إن كانوا علماء وأن يقلدوا العلماء إن كانوا من الجهلاء. نو د مولا علی قاری د عبارت مقصد دا دی چې څوک علما مجتهدین وي نو هغوی دې په قرآن او حدیث عمل کوي او د قرآن او د حدیث نه دې ځان ته مسایل راوباسي، او څوک چې بې علمه عوام یعنی غیر مجتهدین هغوی دې د علماو تقلید کوي. نو ګوره تاسو انصاف وکئ چې په عبارتونو کې خیانت کول آیا دا اهل حدیث توب دی؟ په دې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ټافه په کوم ځای کې لګېدلې ده؟ ټیم ډېر لګېږي. یو 2 دروغه به نورم درته را نقل کړم چې 3 پوره شي. په التحقیق السدید صفحه 200 کې اعتراض نمبر 15 طبعه 2 صفحه 100 په دې کې په هدایه اعتراض کړی دی چې په هدایه جل اول صفحه 1 کې لیکلي دي چې مسح په پټۍ فرض ده، او بیا لیکي د امین الله چې دا کوم آیات او حدیث فرض کړي. نو امین الله د خپل میراثي عادت مطابق دلته دوکه او خیانت کړي او په هدایه د دروغو الزام لګولی. موږ سره چې کومه هدایه متداوله ده او عامو مدارسو کې تدریس کیږي هغې کې خو دا عبارت نشته چې مسح په پټۍ فرض ده. البته که امین الله ته چېرته د کونړ د غرونو نه پیریانو کومه هدایه راوړې وي او په هغې کې دا عبارت وي نو کیدی شي وي به، خو لیکن د هدایې اصلي عبارت داسې دی: ویجوز المسح علی الجبائر، یعنی په پټۍ مسح فرض ده په پټیو باندې. د یجوز ترجمه امین الله کونړی په فرض باندې کوي. نو سوال دا دی چې دا اهل حدیث توب دی د پیغمبر علیه السلام ټاپه په دې ته لګوي. کوم ځای کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دومره دروغو ټاپې لګولې دي؟ هر دروغ پیغمبر ته دوی منسوبوي، خپلې هرې خبرې ته د الله او د پیغمبر خبره وایي. دا اوس اهل حدیث توب دی چې د هدایې پسې دومره دروغ وایي. یو بل عجیبه دروغ یې درته را نقل کوم. امین الله په تحقیق السدید صفحه 246 اعتراض نمبر 123 په بعضې چاپونو کې صفحه 141 ده، دا طبعه 2011 په دې کې لیکي چې په هدایت جل اول صفحه 93 کې دي چې د زنانه 4مه حصه د فرج او د امام ابو یوسف په نیز نیمه حصه د فرج ښکاره شي نو لمونځ کیږي. او بیا لیکي په دې څه دلیل دی؟ دلته امین الله کونړي وابي د خپل میراثي عادت مطابق په هدایې غلط بهتان لګولی دی او د دشمنۍ ثبوت یې پیش کړی دی، خپل آخرت یې تباه کړی دی. په هدایه کې د فرج لفظ نشته. هدایه کې الفاظ داسې دي: فإن صلت وربع ساقها مکشوف تعید الصلاة. هدایه جل اول صفحه 93 په بعضې چاپونو کې صفحه 88 خو امین الله په صفحه 93 حواله ورکړې ده، په بعضې چاپونو کې صفحه 93 ده.
او په عامو چاپونو کې صفحه 88 ده. د هدایې د عبارت معنا دا ده فان صلت وربع ساقها مکشوف، که ښځې مونځ وکړو او د پونډۍ څلورمه حصه ښکاره وي تعید الصلاه، دا به مونځ راګرځي، مونځ نه کیږي. نو ګوره هغه خبره په پونډۍ کې کړې ده او بیا په پونډۍ کې ویلي چې تعید الصلاه مونځ نه کیږي، او امین الله د پونډۍ نه فرد جوړ کړی دی او د تعید الصلاه هم پرېښی دی، د دې په ځای ویلي دي چې مونځ کیږي. نو تعید الصلاه کوم ځای کې په معنا د دې سره راغلی چې مونځ کیږي، او پونډۍ کوم ځای کې په معنا د فرج سره راغلی ده. همدغلته خو به چېرته فروج په پونډیو کې نه. دا یو درې دوکې د امین الله مې درته رانقل کړي. امین الله دې ما ته ووایي چې په دې دریو د پیغمبر علیه السلام ټاپه کوم ځای کې لګېدلې ده؟ په دې دریو دروغو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د دروغو تهمت مه لګوئ. الله پاک د مسلمانان د دومره عظیم او خطرناک جرأت نه وساتي. یوه بله جمله دا ده چې اهل حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحی د اولې ورځې نه را پیدا شوي دي. نو د دې په جواب کې به زه دوه خبرې وکړم. اول د اهل حدیث معنا، صحیح معنا د اهل حدیث، او دویم د وابیانو تاریخ چې د وابیانو تاریخ د کم ځای نه شروع دی. نو تاسو ته به معلومات وشي چې دا د انګریزي دورې پیداوار دی او که نه دی. ګورئ ورونو، د اهل حدیث حقیقي معنا، اهل حدیث د علم یوه طبقه ده چې محدث او شیخ الحدیث هم ورته ویلی شي. لکه څرنګه چې د علم صرف ماهرینو ته اهل صرف او صرفي ویلی شي، د علم نحو ماهرینو ته اهل نحو او نحوي ویلی شي، د علم منطق ماهرینو ته اهل منطق او منطقي ویلی شي، د علم حساب ماهرینو ته اهل حساب او حسابي ویلی شي، د علم فقه ماهرینو ته اهل فقه او فقهي ویلی شي، د علم تفسیر ماهرینو ته اهل تفسیر او مفسر ویلی شي، په طب کې ماهر ته ډاکټر ویلی شي، او په هندسه کې ماهر ته انجینر ویلی شي، ځکه چې دوی ته په دې علومو کې الله پاک مهارت ورکړی دی. نو همدارنګه هغه خلک چې الله پاک ورته په علم حدیث کې مهارت ورکړی وي هغه ته اهل حدیث او محدث او شیخ الحدیث ویلی شي. او لکه څرنګه چې کوم خلک په علم نحو کې مهارت نه لري هغوی ته اصلي اهل نحو نشي ویلی، کوم خلک چې په علم صرف کې مهارت نه لري هغوی ته اصلي اهل صرف نشي ویلی، کوم خلک چې په علم تفسیر کې مهارت نه لري هغوی ته اصلي اهل تفسیر نشي ویلی، کوم خلک چې په علم حساب کې مهارت نه لري هغوی ته اصلي اهل حساب نشي ویلی. نو همدارنګه کوم خلک چې په علم حدیث کې مهارت نه لري هغوی ته اصلي اهل حدیث او محدث نشي ویلی. څوک چې په طب کې مهارت نه لري هغه ته اصلي ډاکټر نشي ویلی بلکې جعلي او مداري ډاکټر وي. څوک چې په هندسه کې مهارت نه لري هغه ته اصلي انجینر نشي ویلی بلکې مداري انجینر ورته ویلی شي. څوک چې په نحوه کې مهارت نه لري هغه ته اصلي اهل نحوه نشي ویلی بلکې جعلي او مداري او ګانکړپ نحوي ورته ویلی کیږي. نو همدارنګه چې څوک په علم حدیث کې مهارت نه لري هغه اصلي اهل حدیث نه دی بلکې ویکټوري جعلي نقلي مداري اهل حدیث دی. اوس اصلي اهل حدیث هغه څوک دی چې په علم حدیث کې مهارت لري. بعض علماء اصلي اهل حدیث یعنی محدثین په 5 طبقو ویشلي دي. غیر مقلد نواب صدیق حسن خان هم لیکلي دي. یوه طبقه په اصلي اهل حدیثو کې د مبتدی ده یعنی د علم حدیث طالب چې دا بالفعل اهل حدیث نه دی بلکې بالقوه اهل حدیث دی. دویم بالفعل محدث وهو من تحمل روايه واعتنى درايه. درېمه مرتبه الحافظ، دا هغه چاته وایي چې زر حدیث ورته سندن او متنن یاد وي. څلورمه مرتبه د اهل الحدیث الحجه ده، دا هغه چاته وایي چې 3 لکه احادیث ورته یاد وي. او پنځمه مرتبه د الحاکمو ده، دا هغه چاته وایي چې ټول احادیث ورته یاد وي. د وابیانو کتاب د الحته صفحه 151. نو ګوره اهل حدیث هغې خلکو ته وایي چې په علم حدیث کې مهارت ولري، دا حقیقي معنا ده. بیا که په هر مذهب کې وي نو دا اهل حدیث دی. او چې په حدیثو کې مهارت نه لري هغه اهل حدیث نه دی. نو لا مذهب من الله پېښوره اول دا ووایه چې ته اهل حدیث د خپل ګروپ یعنی منکرینو د فقه غیر مقلدینو لقب کړو. نو مهرباني وکړه او دا ووایه چې د انګریزانو د دورې نه تر مخه ستا په ګروپ کې څومره حاکمان وو، څومره حجت و څومره حافظان تیر شوي دي، په معتبرو کتابونو حواله ورکړه. دویم دا ووایه
چې لکه څرنګه چې مسلمانان په دنیا کې یوه ډله ده چې بچي ته مسلمان ویلی شي، ښځې ته مسلمان ویلی شي، ځوان ته مسلمان ویلی شي، امي ته مسلمان ویلی شي، ځکه هر یو د اسلام په معیار باندې برابر دی. نو آیا همداسې چې ستاسو ماشومان، ښځې، ځوانان او بوډاګان، عالمان او جاهلان ځانونو ته اهل حدیث وایي، نو آیا دا ټول د اهل حدیث په معیار برابر دي؟ آیا دا ټول په احادیثو کې مهارت لري؟ اهل حدیث خو دې ته وایي چې په حدیثو کې مهارت ولري او بیا طبقات دي لکه حاکم، حجت، حافظ. نو آیا ستا د دې ډلګۍ دا ټول خلک حاکمان دي، حجت دي، حافظان دي او محدثین دي؟ آیا دا کیدای شي چې د یوې خاصې ډلې ښځې، ماشومان، عالمان او جاهلان ټول اهل منطق شي، یا ټول اهل نحو شي، یا ټول ډاکټران شي، یا ټول انجینران شي، یا ټول اهل صرف شي، یا ټول اهل تفسیر شي؟ نو کله چې ټول اهل نحو نشي کېدی، اهل صرف او اهل منطق او اهل تفسیر نشي کېدی، ټول ډاکټران نشي کېدی، ټول انجینران نشي کېدی، نو ټول اهل حدیث څرنګه شو؟ دا توهین او تحقیر یوازې د حدیثو ولې کوئ؟ یو سړی په منطقو نه پوهېږي، هغه اهل منطق نه دی، او که په حدیثو نه پوهېږي ټانګه چلی، بیا هم اهل حدیث دی. یو سړی په صرفو نه پوهېږي، هغه ته اهل صرف نه وایي، او که په حدیثو نه پوهېدو چولې خرڅولې او کلنډر او ډیرورو او ټکسي چلول، هغه بیا هم اهل حدیث دی. یو څو پوښتنې درنه نورم کومه. امین الله پېښوری تا ته زه دا وایم چې اهل حدیث تا په معنا د خپلې فرقې سره کړو، نو مهرباني وکړه زما د لاندې سوالونو ته جواب راکړه. ابوبکر دارم په 252 هجري کې وفات شوی دی، اهل حدیث دی مګر شیعه دی. تذکرة الحفاظ جلد 3 صفحه 94. نو آیا ستاسو په ګروپ کې ښکاره شیعهګان هم شته؟ ابن جریج اهل حدیث دی، محدث دی، مګر د نوي ښځو سره متعه یعنی اجرتي معامله کړې وه، او متعې ته به یې جایز هم ویلې، او د قوت باد زیاتولو دپاره به یې په خپله دوبره کې د زیتون تیل اچول. تذکره جلد صفحه 159. نو آیا ستاسو د خپلو مشرانو په شان اوس هم متعې ته جایز وایي؟ ابو احمد الزبیري اهل حدیث دی، د امام بخاري استاذ دی، مګر په ښکاره شیعه دی. تذکره جلد اول صفحه 350. آیا دا هم ستاسو د ډلې نه؟ محمد ابن فضیل ابن غزوان اهل حدیث حافظو مگر په ښکاره شیعه. تذکره جلد اول صفحه 290. نو آیا دا هم ستا د ډلې نه؟ عبید الله ابن موسی اهل حدیثو مگر شیعه. میزان الاعتدال جلد 3 صفحه 14. محمد ابن عمر اهل حدیثو مگر شیعه. تاریخ بغداد جلد 3 صفحه 82. جعفر ابن زیاد اهل حدیثو مگر شیعه. بغدادی جلد 2 صفحه 150. ابن خراش اهل حدیثو مگر شیعه. تذکره جلد 2 صفحه 210. ابو غسان اهل حدیثو مگر شیعه. تذکره جلد 3 صفحه 244. ابو محمد الحسن ابن احمد الصبيعي اهل حدیثو مگر شیعه. تذکره جلد 3 صفحه 153. اسماعیل ابن علی السمان المتوفى 345 اهل حدیث دی مگر معتزلیو. تذکره جلد 3 صفحه 310. نو دا ټول ستا په ډلګۍ کې او دا ټول د ناجیه فرقې نه ستا د ډلې نه، دا خو ټول شیعهګان او بیا هم اهل حدیث. همدارنګې ډېر اهل حدیث یعنی محدثین حنفیانو چې د دوی په حالاتو مستقل کتابونه لیکلی شوي دي، لکه الجواهر المدویه فی تراجم الحنفیه، او الفوائد البهیه فی تراجم الحنفیه، او مفتاح سعادة الدارین وغیره غټ غټ کتابونه په طبقات الحنفیه کې لیکلی شوي دي. نو آیا دا حنفي مقلدین هم ستا په ګروپ کې داخل دي؟ دا د اهل حدیث هم غیر مقلدین ستا په شان دي. همدارنګه ډیر محدثین یعنی اهل حدیث شافعیان، مالکیان او حنبلیانو چې د دوی حالات په طبقات شافعیه، طبقات مالکیه او طبقات حنبلیه کې ذکر دي. نو آیا دا ټول ستا په ګروپ کې داخلو؟ جاهله مرکبه دا خو ټول مقلدین اصلي اهل حدیث ماهرین فی الحدیثو. د دې نه معلومیږي چې په احنافو کې هم اهل حدیث یعنی ماهرین فی الحدیث شته، په مالکیانو کې هم شته، په شافعیانو کې هم شته، په خوارجو کې هم شته، په قدریو کې هم شته، ځکه چې دا د یوې علمي طبقې نوم دی په معنا د ماهر فی الحدیث، د کومې خاصې مذهبي فرقې نوم نه دی، او د انکار د فقه او د انکار د اجماع او د قیاس سره مترادف نه دی، بلکې په دې معنا اهل حدیث دا جعلی ویکټوري نقلی اهل حدیث دي چې د انګریزانو د دورې پیداوار دی. یو اهم سوال درنه کوم، د ټولو وابیانو ته چیلنج ورکوم چې تاسو غیر مقلدینو او منکرینو د فقه ته اهل حدیث وایي، او مقلدینو ته اصحاب الرایه او اصحاب الفقه وایي،
حالانکه په حدیثو کې طبقات لیکل شوي دي، مثلا طبقات حنفیه، طبقات مالکیه، طبقات شافعیه، طبقات حنبلیه. نو لا مذهبانو چې تاسو غیر مقلدینو ته اهل حدیث وایي، منکرینو د فقه ته اهل حدیث وایي، نو طبقات د غیر مقلدینو په کوم داسې کتاب کې دي چې په هندوستان باندې د برطانوي حکومت نه صرف 10 دقیقې مخکینی تاریخ ولري؟ مهرباني وکړئ د کتاب نوم او د کتابخانې ادرس راکړئ. د انګریزي دورې نه مخکې کوم غیر مقلد مسلم محدث د اصول حدیث کوم کتاب لیکلی دی چې په نصاب کې متداولی؟ مهرباني وکړئ ادرس یې راکړئ. د کوم غیر مقلد محدث نوم وښایئ چې مسلم محدث وي او په کتبو د اسماء الرجال کې نوم راغلی وي. دا ډیره لویه فلسفه ده. ګورئ ورونو، د وابیانو د کتابونو تاریخ د کوم ځای نه شروع شوی دی؟ هندوستان ته اسلام ډیر مخکې رسېدلی دی. تر 1293 پورې په بر صغیر کې د دې وابیانو د فرقې، د دې وکټوریانو د فرقې هیڅ نوم او نشان نه و. د 1293 نه 10 دقیقې مخکې د لامذهبانو هیڅ کتاب نه دی لیکلی شوی، نه د قرآن د ترجمې کتاب ثابتولی شي او نه د حدیثو د ترجمې او نه د مانځه کوم کتاب ثابتولی شي. په دې 1100 کلونو کې د لامذهبانو د هیڅ کومې مدرسې تاریخ په دې ملکونو کې نشته او نه د کومې جلسې او کانفرنس سرک لګیږي. د 1293 نه مخکې د ماته د اهل حدیثو د کانفرنس، د اهل حدیثو د جلسې، د اهل حدیثو د مسجد، د اهل حدیثو د کتاب یو نوم راته وښیي د دې وکټوري اهل حدیثو چې دا منکرین د فقه دي او منکرین د اجماع او د قیاس دي چې د یوې خاصې فرقې په معنی دوی یادوي. د 1293 نه وروسته په انګریزي دوره کې صرف په یوه صدۍ کې د دوی 1014 کتابونه چاپ شول، 28 مجلې او اخبارونه شایع شول چې 2 پکې روزنامې، 8 پکې هفتوار، یوه 15 ورځنۍ او 19 پکې ماهنامې وي. حکومت ورته 9 پریسه ورکړي، 222 مدرسې ورته جوړې کړې چې کله هندوستان ته انګریزان راغله. د 1430 نه تر 1455 هجري پورې، یعنی صرف په 26 کلونو کې 20 د ال انډیا کانفرنسونه وشول چې په دې 20 کانفرنسونو کې د دوی 15,000 او 1500 کتابونه مفت تقسیم شول. دا ټول تفصیل د دوی په کتاب کې وګوره. د مشهور غیر مقلد مستند مؤرخ امام خان نوشهروي په کتاب چې داغه کتاب د هندوستان می اهل حدیث کې علمی خدمات صفحه 90 او صفحه 99 او صفحه 100 او 9 کې وګوره. د لامذهب مستند مؤرخ مولوی ابو یحیی امام خان نوشهروي هغه په هندوستان می اهل حدیث کې علمی خدمات په دې کې لیکي چې د غیر مقلدینو اوله ترجمه د قرآن نواب وحید الزمان په سند 1438 کې لیکلې ده. په صفحه 33 کې لیکي یعنی د برطانوي دورې نه مخکې د دوی هیڅ ترجمه د قرآن نه وه، هیڅ تفسیري نه و. د لامذهبو اول تفسیر مولوی ابوالوفا ثناء الله امیر ترسري لیکلی دی په نامه د تفسیر القرآن بکلام الرحمن. هندوستان می اهل حدیث کې علمی خدمات صفحه 43. دا هغه تفسیر دی د وابیانو اولنی تفسیر د کوم په وجه چې 80 علماو مولوی ثناء الله ته ګمراه وویلو او د تفسیر ته د قادیانیانو د فتنې نه غټه فتنه وویله. فیصله مکه صفحه 3. د وابیانو شیخ الکل اولنی شیخ الکل میا نظیر حسین دهلوی دی او نظیر حسین دهلوی چې دی د تقلید په خلاف اولنی کتاب د لیکلی دی په نوم د معیار الحق. وابیانو ته زه چیلنج ورکوم، معیار الحق د تقلید په خلاف اولنی کتاب د نظیر حسین دی. د دې نه مخکې ماته د تقلید په خلاف یو کتاب تاسو ثابت کړئ. دا د انګریزانو په دوره کې چاپ شو. د دې نه مخکې د تقلید په خلاف کم کتاب لیکلی شوی دی، کم محدث د تقلید په خلاف باب لګولی دی؟ نظیر حسین هم د انګریزانو په دوره کې تیر شو. او د وابیانو سندونه چې د میا نظیر حسین دهلوي ته رسیږي، د نظیر حسین دهلوي نه مخکې د وابیانو تاریخ نشته. مخکې یو بله خبر به درته ذکر کړم چې وابیان د انګریزي دورې پیداوار دی. ګورئ ورونو، د وابیانو تاریخ 5 مولایانو ته رسیږي.
تاسو ته مخکې ما دا خبره ذکر کړې وه چې د وابیانو تاریخ 5 مولایانو ته رسیږي: نظیر حسین دهلوي، عبدالحق بنارسي، نواب صدیق حسن خان، نواب وحید الزمان او عبدالله غزنوي. دا 5 واړه په هندوستان کې وو او په هندوستان باندې د انګریزانو د حکومت په دور کې را پیدا شول. په هندوستان کې په 1850 عیسوي کې د جنگ آزادۍ معرکه وه. د سید احمد شهید یو خلیفه مولانا سرفراز علي حنفي د مجاهدینو امیرو او جنگي قومندان د یو مرید جنرال بخت خان حنفي و. دوی د بادشاه بهادر شاه ظفر حنفي سره یو ځای شول او ډیلی فتح کړو. په دغه معرکه کې حاجي امداد الله مهاجري مکی، مولانا قاسم نانوتوي، مولانا رشید احمدی گنگوهی، مولانا رحمت الله کیرانوي، حافظ زامن شهید وغیره احناف علما ملګري وو. لیکن بل طرف ته د انګریزانو د پاره وابیانو دغه اهل حدیثو دغه 5 مشرانو د داخلي منافقانو د غیر مقلدینو د دې مذکورو مشرانو نه کار اخیستلو او د دوی په ذریعه یې ډیلي بیرته ونیولو. نظیر حسین به د مجاهدینو په خلاف فتوی ورکولې. د فتاوا ده په نوم د فتاوی نظیریه، په هغې کې باب لګولی دی په نوم د کتاب الامارة والجهاد. هلته د ده نه پوښتنه شوې ده چې جهاد فرض عین دی او که فرض کفایي. نو نظیر حسین جواب ورکوي چې جهاد فرض کفایي دی، لیکن د جهاد لپاره یو څو شرطونه دي چې تر څو پورې هغه شرطونه نه وي موجود شوي جهاد نه کیږي. او بیا په اخر کې لیکي چې نن سبا په هغو شرطونو کې یو شرط هم نشته. فتاوی نظیریه جلد 3 صفحه 204. د انګریزانو سره جهاد ته به دې وکټوریانو غدر ویلې. د جهاد په باره کې ترېنه پوښتنه شوې ده د انګریزانو سره. نظیر حسین ورته په جواب کې لیکي چې علاوه له دا چې موږ معاهدین یو، موږ د سرکار سره عهد کړی دی، نو بیا څرنګه د عهد نه مخالفت کوو؟ د عهد شکنۍ ډېر مذمت په حدیثو کې راغلی دی. فتاوی نظیریه جلد 3 صفحه 204. دارنګې نواب صدیق حسن خان د جهاد د حرمت ثابتولو دپاره رساله ولیکله، ترجمان وهابیه. که د وهابیانو په کار را دي چې زموږ مدرسې ته زه به ورته مستقله دا رساله ور وښیم. دارنګې محمد حسین بیټالوي د جهاد په خلاف رساله ولیکله د انګریزانو سره د جهاد په خلاف. د هغې نوم د الاقتصاد فی مسائل الجهاد. خلاصه دا چې په هندوستان باندې د انګریزانو د دورې نه مخکې د غیر مقلدینو هیڅ مدرسه، هیڅ مسجد او هیڅ کتاب نشته. د دوی د هر کتاب، هر مدرسې او هر مسجد تاریخ د انګریزانو د دورې نه شروع دی. امین الله پېښوري وایي اهل حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحی د اولې ورځې نه را پیدا شوي دي. اهل حدیث په معنا د محدث د پیغمبر علیه السلام د وحی د اولې ورځې نه را پیدا شوي، خو اهل حدیث په معنا د دې فرقې دا د انګریزانو په دوره کې را پیدا شو. دوی ته محمدیان کله ویلي، کله به یې ورته رفع الیدینین ویلي او کله به د اشارو والا ورته ویلي. دا په هندوستان کې انګریزانو د فرقې په نوم انګریزانو را پیدا کړو. او د محدث په نوم باندې د محدث په نوم بیا د یوې خاصې فرقې سره تعلق نه لري. اهل حدیث په معنا د محدث حنفیم کیدی شي، شافعیم کیدی شي، حنبلیم کیدی شي، خارجیم کیدی شي، شیعیم کیدی شي، لکه مخکې چې موږ ثابته کړه په معنا د محدث. خو په معنا د دې فرقې دا د انګریزانو د دورې نه مخکینی تاریخ نه لري.